طالبان وایي د ښار کې یوه قرارګاه او 5 پوستې له منځه وړي، 12 عسکر وژل شوي. طالبان وایي تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې 5 پوستې او یوه پوځي قرارګاه نیولې ده. دا پوستې د یادې ولسوالۍ مربوط په خواجهبند کشات سیمه کې ترسره شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د یادې پوستې او قرارګاه عسکر د ولسي خلکو د ځور سبب له منځه ویوړل شوي. نوموړي زیاته کړې په دې بریدونو کې د 4 قومندانانو په ګډون 12 تنه عسکر وژل شوي، پاتې نور په تیښته ولاړل. یو ټانک تخریب او په زیاته اندازه وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ولوېدل. دغه راز نوموړي په یو جلا ټویټ کې لیکلي چې تېره شپه د بغلان پل خمري ولسوالۍ حجده کوتل سیمه کې یوه پوسته له منځه ویوړل شوه چې د قومندان جاوید په ګډون 9 تنه عسکر وژل شوي او 3 نور ژوبل شول.